خوزیم کافر او گٹلا اغا سوکڑا وی گٹلا وی گٹلا کوي بیلدا وی گٹلا ځکه نن سبا خلک په داسې یو شي کې مبتلا کړي دي چا غریب به تیارې سوګي د دنیا کارونو ته نوزګاریږي غم خادو ته نوزګاریږي لا پاتې به تیارې وکړي د جهاد لپاره څوک په واتس اپ وراړولې دي څوک په فیسبوک وراړولې دي څوک په یوټیوب وراړولې دي څوک په سنوګرو کې لګیا دي څوک په کلبونو کې لګیا دي کافر وګټله هغه خپل میشن کې کامیاب شو داغي انجام دار وته چې مونږ تیارې پرېغوستو چې تیارې هم پرېغوستو نو نن د کافر نه مسلمان یریږي که د مسلمان نه کافر یریږي په ایمان وایي مسلمان یریږي اثر ډرون دی او سره بم دی او سره دا ټیکنالوژي دا او سره دا ټیکنالوژي دا اسو اسلامی ملکونو کې داغوی ایجنټان می کله په اخبار کې داغي هغه ټیکنالوژي مونږ ته وخی کله په ټي وي باندې وخی او دا خو بیخي زمونږ د ایمان حصہ ګرځېدلې دا ټي وي کیبل دغه رنګ اخبار دا شي نه خو بیخي نعوذ بالله من ذلک زمونږ د ایمان حصہ ګرځېدلې دا دغه دینه بغیر ایمان نیمګړی دی دا بخامخا کې که پینزو وقت مونځ دی وکړو که دی ونه کړو خو ټي وي بخامخا ګورې که پینزو وخت مونځ دی وکړو که دی ونه کړو او کیبل بخامخا ګورې زم کافر وګټله خپل میشن کې کامیاب شو کله کله وګورم د امت مسلمه دی ینګ جنریشن ته نوجوان طبقه ته چا په ګیرو کې سټایلونه شروع کړل چا په بریدو کې سټایلونه شروع کړل چا پینسو کې سټایلونه شروع کړل چا په جامو کې سټایلونه شروع کړل چا څه شروع کړل چا څه شروع کړل چا په شونډې سره کې چا په والے واچولې چا په شاته کمسه وکړي زه خفه شم زم کافر خپل کار وکړو کامیاب د امت مسلمه نوجوان طبقه هغه په داسې یو طرف باندې روان کړي دي چې د دې واپسي هغه ډیره ګرانه بلکې ماته ناممکن ښکاري هر یو وایي چې په څه طریقه به ځان ښایسته کړم چې تصویر به وباسم او په دې شي به یې ورکړم په دې سوشل میډیا چې خلک به مې تعریف څنګه وکړي دا د احساس کمترۍ شکار کله وی دا کرخه داسې نه داسې پکار ده نه بیا داسې کي نو کله وی داسې نه داسې پکار ده نه بیا داسې کي خو صرف مقصد د دې ټولو خبرو مې دا چې انګریز او کافر کامیاب شو مونږ امت مسلمه په داسې یو قهر کې اخته کړیو او لګیا کړیو که بوډا دی هم په دې کې لګیا دی او که ځوان دی هم په دې کې لګیا نو مونږ بالکل د جهاد هغه شوق او جذبه او هغه تیارې بالکل ختم شو